بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. نن موږ تاسې د مایکروسافټ ایکسل کې د فرمولونو سیریز شروع کوو. ګورئ، لومړی موږ ځای دلته ورکړی دی سم فرمول ته. سم مایکروسافټ ایکسل کې چې کله موږ د فرمولونو نړۍ ته ننوځو، تر ټولو لومړنی فرمول دی. د دې فرمول په واسطه موږ څه کولی شو؟ د دې فرمول په واسطه باندې موږ او تاسې عددونه جمع کوو. خو دا یو سیریز لري، سم تنها نه دی، سم اف هم شته. سم افس مثلا موږ دلته ولیکل سم، کله چې سم موږ لیکو وګوره سم اف، سم اف، سم پروډکټ، اس کیو، دا مختلف 8 فرمول دي. دا د سم فرمول سیریز شو یا د سم فرمول یوه سلسله شوه. موږ به هڅه کوو چې دا ټول 8 واړه فرمولونه او همداسې مثلا موږ کاونټ شروع کوو. دلته تاسو وګورئ مساوي کاونټ، دا د کاونټ مکمل سیریز دی. یا مثلا موږ او تاسې ایوریج شروع کوو. نو هر فرمول همداسې خپل یو سیریز لري، خپله یوه سلسله لري. دا سلسله به موږ هڅه کوو چې په ښه شان سره تشریح کړو تر څو ټول زده کوونکي په دې باندې پوه شو او عملي استعمال باندې ځانونه خبر کړي څنګه موږ د دې څخه عملي ګټه اخلو. سم دی، بیا سم اف دی، بیا سم افس دی، بیا سم پروډکټ دی، بیا سم اس کیو دی، بیا سم ایکس 2 ام واي 2 دی، بیا سم ایکس 2 پی واي 2 دی، بیا همدارنګه سم ایکس ام واي 2 دی. راځو لومړی سم فرمول پیژنو. دلته موږ تاسو ته سیریل نمبر راکړ شوی دی 1 2 3 4 5. کمپنی د اپل کمپنی، سونی، ایسوس، توشیبا، سامسنګ. د هر کمپنۍ پروډکټ لري. وګوره پروډکټس، اپل پروډکټس، آیفون. د اپل کمپنۍ آیفون موږ مثلا خرڅ کړي دي په لومړۍ میاشت کې 40، په دویمه کې 12، په دریمه کې 45. همداسې سونی موبایل مو خرڅ کړی 40، 23 او 45. دلته موږ ګوره لیکلي سیل پیسز، 100 پیسه یا 100 دانې موږ خرڅ کړي دي. ایسوس لپټاپونه مو 55، 40 او 56 خرڅ کړي. توشیبا لپټاپونه مو 40، 45 او 60 خرڅ کړي. سامسنګ ټي وي تلویزیونونه مو 56، 55 او 90 خرڅ کړي. اوس موږ ته سوال شوی دی چې تاسو د اپل آیفون مو 100 دانې خرڅ کړي، مطلب دا ټول څنګه کوي؟ ټوټال کوي، جمع کوي، یو ځای کوي، مجموعه یې موږ ته راوباسئ. نو دې دپاره موږ راځو لیکو مساوي سم. د سم په واسطه باندې یعنی ساده سم په واسطه موږ کولی شو د دې مجموعه په لاس راوړو. سم، بیا ټپ بټن وهو. اوس وګوره موږ ته وایي نمبر 1 انتخاب که. موږ کولی شو د یو نمبر باندې کلیک وکړو، بیا کاما په دې بل باندې، بیا کاما په دې بل عدد باندې کلیک وکړو، درې واړو باندې مو کلیک وکړو، کاما مو منځ کې ورته استعمال کړه، انټر. دا ټول موږ ته جمع کړل 91 شو. یعنی موږ مکمل د اپل کمپنۍ آیفون 100 دانې خرڅ کړي 91. خو موږ او تاسې داسې نه کوو. موږ څه غواړو؟ موږ غواړو ولیکو سم. کله چې سم تاسو ولیکه، دلته وګوره دا لومړی سم انتخاب دی. په دې وخت کې به موږ ټپ بټن ووهو. موږ ته وایي نمبر 1 انتخاب کا، بیا کاما نمبر 2. همداسې څومره نمبرونه چې ته انتخابوې هغه نمبرونه انتخابولی شي، اخر کې قوس بند کړه، انټر یې کړه. خو موږ نه، موږ یو ځل دا ټول عددونه داسې سلیکټ کوو او قوس بندوو، انټر. تاسو وګورئ دا فرمول باندې که زه ډبل کلیک وکړم ما ته هغه ساحه راښایي چې کومه ساحه ما انتخاب کړې ده، یعنی د مجموعه د کومې ساحې نه لاسته راغلی. دلته ما ته وایي ډي 15، بیا 2 نقطې سر په سر باندې ایښي دي، بیا ما ته وایي اف 15، یعنی د ډي کالم 15مې رو څخه د اف کالم 15مې رو پورې دا عددونه موږ ټول څنګه کړي؟ جمع کړي مو دي. انټر. څو شول؟ 91. دا د کونج نقطه کې نیسو، لاندې راکشوو. نو موږ ته ټول عددونه